سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطن دوست یم. د نن have an allergy to milk. زه د شیدو سره حساسیت لرم. ځینې خلک حساسیت لري، شیدې نشي خوړلی. I'm so happy. زه ډېر خوښ یا خوشحاله یم. How long have you know her? How long have you know her? دا له څه وخت راهیسې ته پیژنې یا شناخت سره لري. I must visit my friend in the hospital. زه باید زما ملګري ته ولاړ شم، د هغه پوښتنه وکړم چې په شفخانه کې بستر دی یا مریض دی. خدای زموږ ملګري وساتي د مریضۍ څخه. They made me go there. دې زه مجبوره کړم چې زه باید هلته ولاړ شم. They made me go there. I know she is sleeping. زه پوهیږم چې دا ویده ده. Is there a curfew? آیا ګربندیز یا د باندې تګ لکه په کورونا کې شو دا وجود لري که نه لري؟ بندیز دی که نه دی؟ ځینې وختو کې اضطراري حالتونه اعلانیږي. He is very depressed. He is very depressed. دی ډېر خپه دی یا خوا بده ده چې موږ تاسو وایي تشویش کې. Not all children like apples. ټول ماشومانو سیب نه خوښېږي. ټول ماشومان چې دي هغه سیب خوند نه ورکوي. ځینې ماشومانو ته مثلا کیله خوند ورکوي، ځینې ته سیب خوند ورکوي، ځینې ته ام. This book isn't interesting at all. دا کتاب چې دی هیڅ خوندور نه دی، هیڅ مزهدار نه دی، یا مثلا ځینې کتابونه بورینګ دي. He is watching TV. دی تلویزیون ته ناست یا تلویزیون تعقیبوي. Would you please stop talking? Would you please stop talking? مثلا یو چاته وایه کولی شي د خبرې بندې کړې، خبرې مه کوه. Ask him when the next plane leave. د ده څخه وایي پوښتنه وکړه چې راتلونکي پرواز کله دی یا څه وخت حرکت کوي. I don't like cheese very much. زما پنیر نه خوښېږي یا د پنیر سره ډېره علاقه نه لرم یا ډېر خوند نه راکوي. What did you talk about? تا د چیش په اړه باندې خبرې کولې یا د څه په اړه دې خبرې وکولې؟ Where can I rent a car? موټر چیرې کرایه کولی شم؟ مثلا په امریکا کې ځینې کمپنۍ دي هغه موټران درته درکوي د میاشتې لپاره، د هفتې لپاره، د ورځې لپاره په کرایه باندې. نو خپله نمایندګي لري، تیبیچه ده، کلي درکوي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې پوه شوي نه یاست تاسو کولی شئ چې کمنټ راکړئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. پورې د خدای په امان ښې چارې.